او چې بیماری راشي د بیماری صحیح حساب کتاب وي. یس بیا نو لور مې دا د ناجوړو دروغ نه مقابلې ته مې وخت نن یې اتمه ورځ ده چې غوږ یې خوږېږي او دومره زما سره نشته چې دغه ځای ته یې بوځم چې ډاکټر لی بوځې او چې ډاکټر لی بوځم او په خپله هم داسې ناجوړه یم د خدای نه پټه نشته چې ډېره زیاته ناجوړه یم او چې څه راسره نشته نو بیا دغه شان په دې کټ کې پراته یو. کله کله ژاړې ژړا درځي ډېره څه خبره ژړا درځي نو خپله ورځ هم رایاد شي په خپله غریبۍ په خپله عجزۍ بیا خفه کېږم خلک ویني د مالدار خلک ویني مالدار نو خدای ورکړي او زموږ خدای پاتې کړي مزبیه نو د الله د طرفه ته نو مالدار دې خدای نصیب کړي هغوی د خپل نصیب خدای پاک ورکوي زموږ به دا نصیب وي زموږ دغه چاودي نصیب وي. بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو بسم الله جانم او دا وخت په ورتیر کې په اډه کې چې موجود یم د یو غریب ترور کره موجود یم چې د هغوی خاوند چې دی وفات شوی دی تا تقریبا هر څومره کلونه چې کېږي نو د هغوی تپوس نه راغلی یم او هغوی ما ته دا وینا کړې وي چې یاره ته راشه او زموږ د بېنسي زموږ د غریبي چې دی دا دې خلکو ته وښیه نو تروزو اول تاسو هم دا تپوس کوم چې کاکا څونه وغوښتل چې وفات شوی دی؟ دغه نه 15 کاله 15 کاله کېږي ښه 15 کاله کېږي نو ستاسو د آمدن څه دغه د پیسې میسې د کوم ځای نه راځي؟ هېڅ هم نشته بیا دغه شان که څوک راله صحیح زکات راکوي هغه یې نو هېڅ هم نشته او دغه شانتې 3 بچې مې دي او هېڅ څوک مې نشته دي. ماشومان د داسې غټ شته دي چې مزدوري نه دغه مې د 11 کالو زوی دی او 2 مې لوڼه دي. نو هغوی خو 11 کال ماشوم هغو په سبق وایي که نه که مزدوري سبق لذي بیا سبق لذي مزدوري نشي کولی ورکوونکي دي نو دا خو ډېره ګرانه نه ده ده زوی نو بس د الله طرفه ده نو څه ووایم خدای پاک راباندې کښېښه ده نو کور او کور خپل دی که نه کور هېڅ هم نشته دی او دغه شانتې اوسي دا بس په دې پردي کور کې ناست دی بجلي یو چا بچا راکړې ده او کور پردی دی هېڅ هم نشته دی څنګه څوک د سره مرسته کوي د ګاونډ خلکو یا د بار څوک؟ نه هېڅ څوک هم نه هېڅ څوک هم نه. پیسې دلته څوک درکوي د کوم ځای نه راځي دلته؟ 1 روپۍ راله څوک نه راکوي 1 روپۍ راله څوک نه راکوي خو چې وظیفه راکړه هغه خورو خونې کې بس دغه شانتې ناست وي. داسې ورځې به راځي چې تاسو به چې دی نهارې هم ولې نه نهار راباندې ته شته که نه دا کوټه خو هم ستاسو زو دغه ما په خیال یوه کوټه ده یس بیا دا خو هم خرابه ده که نه او دغه ځای چې دی نو دغه ته خو تاسو داسې لږ ورمخکې شه دغه غونډه خرابه ده خو دونه داسې هم پکې د اساس ځان د بس کړي دي نو راساسي به او چې سخته خدای پاک راپېښه کړې چې مونږ یې تېروو د خدای طرفه ده نو دا د باران چې کومې بودي ده دا به ټول په دې غولي کې او ګوره که راځي یو بیا په باټو او په جامونو باندې راته کوټه راکره ډکه ولاړې داسې هم راځي او په دې ځای باندې رادننه کېږي ته ورته وګوره څونه جواره ده دغه خو څوک نه وایي رادننه کېږي راکره که ده او د دې طرفه چې نالۍ وهېږي که نه نو د نالۍ هغې راکرن راوهېږي د نالۍ هغې راواوړي بس دا غولې داسې ډکې د دې دیوالو ته بره ختي هغه ځینې ته بیا شوړه دغه ځینې نه بس بیا خدای پاک ودرېږي نو کچن دی دا کوم ټول په رانګړېدو باندې دغه ټول خراب دي که نه ته خو یا کچن نه واړوه داسې دي چې راساسي په اوبو کې ناست دي او باران کې لکه دا ټوټې موټې راساسي ګولې ډم ولاړې داسې ډېرې بوټې ولاړ ورته ولاړې دی دا پردي خلک راشي ګوري ورته واپس کېږي او دا د خاورې کور دی نو اوس لا په پرېوتۍ شروع کړې ده خو خپل خپلوانو کې څوک داسې مالدار نشته دی چې هغوی ستاسو سره لاس امداد وکړي؟ یو ځای نو ټول خلک پردي خلک دي او زما وروڼه چې دي نو هغوی اړو دا غم غرض نه کوي دا غم غرض اړو هغوی هم غریبانان وي بس غریبانان دي که نه اوس یې نه کېږي نو اوس یې نه کېږي دا ته وایې چې دلته په دې اډه کې چې دی ورتیر کې په اډه کې دی بلا مالدار خلک دي نو د هغوی هم څه
مرسته نه کوي نه که نه بیا څوک داسې چا طبیعي من نه و چا راله راکړي نه دي نو دا په دې کور کې دغه شان د خپلو بچو سره ناست یم چا که داسې مې نه تللی یم نه راغلی یم نه چاته داسې پته شتې خو په دې کور کې ناست یم اصلا نوره نشته د خدای سره شته نوره نشته الله هر څه یې خدای ته مې پته ده دې ټولو ته پته ده ملګرو دغه ټولو د تاسو واورېدله چې دغه کومه کوټه چې ده دغه یوه کوټه ده هغه هم د بارانونو سره چې دی هغه راساسي هغه ته کوم کچن ته تاسو خیال وکړئ نو کچن چې دی هغه ځان له چې دی پر ګلېدو باندې دی بل د ګټې وټې وکړه هم څوک نشته دی مالدارو خلکو ته شتمنو خلکو ته به څه ویل غواړئ څه ورته ویل غواړئ چې څه امداد درسره وکړي امداد درسره وکړي د پیسو امداد درسره وکړي کوټه درته جوړه کړي څه وکړي زه چې سیره راکړه ډېره به ښه چې سیره لاړ شم چې ځان له دا کور سم کړو او د دې کور د ګزاره هم پې کېږي د رزق ګزاره هم پې کېږي صحیح خدای پاک یو سره ښه وکړي چې سره له راکوي هغه موږ پې خوشحال یو چې څه د مخې کېږي زه به دومره هم دغه زمونږ کوم شتمن خلک دی د ورتېر چې کوم شتمن خلک دی د دې اډې کوم شتمن خلک دی نو کم از کم به خپل چاپېریال باندې خیال ساتئ د دې خلکو ډېر خیال ساتئ ځکه چې هېڅ نشته دی وګورو خاوند چې دی هغه هم چې دی وفات شوی دی د ګټې وټې چې دی د دوی هېڅوک هم نشته دی دا ترور د یوازې ده په دغه کور کې یوازې اوسېږي یو ماشوم بچی دی هغه چې د سکول ته ځي هغه هم د ګټې وټې نه دی او کوټو ته که وګورو تاسو د بارانونه وینئ دومره بارانونه شوي دي چې پاخه پاخه لینټر چې دی هغه چې دی هغه راساسي نو پاتې شو بیا دا د خټو ګټو کور دا به لازم چې دی راساسي راساسي چې څنګه بار ورېږي یو دغه شان دننه ورېږي نور دې پړه څه دي پړه دې نور څه دي زه وایم چې موږ دونه چې څنګه دې بچو کې ګزاره کېږي موږ سره کوي چې څوک سره کوي ښې دی خو چې دونه چې زما دې بچو دا ګزاره پې کېږي د خدای ښه ځوانان دي څنګه روانان تېرېږي او سخته زه په خپل کور کې په خپل ځان برداشت کوم نو الله پاک ته اسانه ده الله خدای پاک د ګاونډ دا خلک خو ودینګي نه که نه نو سپین نو د ګاونډ دا خلک دا دي چې دا ټول دي د خپل ځان دي نو څه ووایم نو د خپل ځان دي زه بیا ټول هغه شتمن خلک چې پیسې لري هغو ته به دغه ریکویسټ وکړم چېرې دغه ابۍ ده دغه ترور ده د هغې سره چې دی هېڅ نشته دی ستاسو د امداد چې دی د هغې په تمه ده ستاسو د لاسو چې هر څومره کېږي هغه چې دی هغې دوی سره چې دی د هغې سره مرسته وکړي د آخرت هم ګټه ده او دنیا هم ګټه ده پیسې هغه پیسې امین دعا کوو انشاءالله دنیا خلک شته ستا د پیغام چې دی دا به موږ ټولې دنیا ته ورسو او خلک به بیا چې دی ستاسو چې دی امداد کوي زه به دغه نور ملګرو ته دغه ریکویسټ وکړم چې دغه ویډیو چې سره دغه مخ په وړاندې شیر کړي چا د مخې 10 ریاله کېږي 15 ریاله کېږي 100 روپۍ کېږي هر څومره پیسې چې کېږي هغه راولېږئ د دوی دغه ته راولېږئ د دوی په کور چې دی په هاډه کې دی دغه باندې به زه خپل نمبر هم ورکړم او د دوی یو وراره دی که خوری کېږي د هغه نمبر به هم ورکړم په خپل ورسره رابطه وکړئ او د دوی سره چې دی مرسته وکړئ لازم ورسره مرسته وکړئ ډېره ګراني ده او چې بیماری راشي د بیماری صحیح حساب کتاب یا زویه نو لور مې دا د ناجوړو دروغ نه مقابلې ته مې مخکې نن یې اتمه ورځ ده چې غوږ یې خوږېږي او دومره زما سره نشته چې دغه ځای ته یې بوځم چې ډاکټر لی بوځې او چې ډاکټر لی بوځم او په خپله هم داسې ناجوړه یم د خدای نه پټه نشته چې ډېره زیاته ناجوړه یم او چې څه راسره نشته نو زویه دغه شان په دې کټ کې پراته یو کله کله ژاړې ژړا درځي ډېره څه خبره ژړا درځي نو خپله ورځ هم را یاد شي په خپله غریبۍ په خپله عجزۍ بیا خفه کېږم خلک ویني د مالدار خلک ویني مالدار نو خدای ورکړي او زموږ خدای پاتې کړي مزبیه نو د الله د طرفه ته نو مالدار دې خدای نصیب کړي هغوی د خپل نصیب خدای پاک ورکوي زموږ به دا نصیب وي زموږ دغه چاودي نصیب وي ملګرو دغه جړا ماله هم اواز بند کړو څه نشم ویلی او چې څومره هم ستاسو نه مرسته کېږي د دوی سره وکړئ دغه نمبر به زه ورکړم خپل نمبر به هم ورکړم او د دوی چې کوم خپل دي
دغه نمبر به هم ورکړم تاسو د سره مرسته وکړئ او دغه ویډیو چې سره مخکې شیر کړئ ډېره مننه د الله په امان